السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا د ښځو غوږو کې سوري وي یا په پزه کې، نو دوی به په غسل کې هغه څه چم کوي؟ خامخا به دا سورو ته اوبه رسوي. محترمه دوه صورته دي. یو صورت دا دی چې غوږوالي یې په غوږ وي او یا یې چارګل په پزه وي، نو په حالت غسل کې دی هغه وښوري کې چې اوبه ورننوځي. او که چیرې غوږوالی یې په غوږ نه وي، چارګل یې په پزه نه وي، غسل کوي، نو هغه ځای دې وموښي، اوبه دې ورسي، که نه ورلې بس شرعاً په مکلف نه دی. دا چې یا لرګی په چخي او یا ستن په چخي په هغه ځای باندې خامخا بېلندي دا نسته، ځکه رد المحتار جلد اول صفحه 114 ابحاث الغسل کې وایي چې که لښتۍ نه وي، نو هغه غار دي دغه د غوږوالي چې کوم غارونه دي هغه دې داسې په ګوتو سوکا وموښي چې اوبه ورننوځي. نور دا چې خشب و لرګی یا بل شی ورچخي دې ته ضرورت نسته، بس صرف چې اوبه پر تېرو سي. باره کفایت کوي رد المحتار جلد اول صفحه 114. او دغه رنګه ابراهیم الحلبي رحمت الله علیه مبارک وایي امرأتون یو ښځه غسل کوي، آیا دا مکلفه ده په رسولو سره د اوبو و هغه سرې ته د غوږوالي، که نه ده مکلفه؟ نو دوی وایي نه ده مکلفه، چې خامخا دې و هغه دننه سوري ته اوبه نه ورننه باسي. که په غسل اوبه په خپله ورننوتلې او یا دې سوکا سوکا سره وموښئ ورننوتلې صحیح ده، کنې دا ته ضرورت نسته چې هغه دې لرګی رااخلي یا دې بل شی رااخلي په غوږ دننه باسي. کبیري صفحه 48 فرائض الغسل او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 14 په فرائض الغسل. نو محترمه ښځه چې غسل کوي، نو د دې دپاره دا پکار دی چې هغه غوږوالي ځای هغه داسې په ګوته سوکا سوکا وښوروي، نو اوبه خپله ننوځي. که نه ننوتلې سوری تنګ و، بس دا نه ده مکلف، د دې غاړې خلاصې دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.